السلام علیکم ګرانې مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو، اول تاسو دا ورکوټي شانتې کلیپ وګورئ. دوستانو، تاسو چې دی نو د ورکوټي شانتې کلیپ هم صحیح کړو. د فاطمه ګل هغه نو فاطمه ګل چې دی نو دی وخت کم ځای کې ده او دا څه دپاره راغلی ده. نو دوستانو، فاطمه ګل دی وخت چې دی نو صرف او صرف دلته کې ولې چې پاکستان کې یخني ده او وری وریږي نو سنو فال کتلو دپاره تلې ده هلته کې. نو چا بوتلې ده او څه دپاره تلې ده، نو د دې مقصد څه دی، نو زه به تاسو سره په دې ویډیو کې د فاطمه ګل مکمل ډیټیل به ښکاره کوم. نو دوستانو، تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز ځان سره زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ، ورسره په خوا کې بل آیکن هم. نو دوستانو، یو څو ورځې مخکې چې دی نو فاطمه ګل دوبۍ ته تلې وه، دوبۍ نه واپس راله او پاکستان کې چې دی نو دلته کې اوس چې څنګه موسم یخ شوی دی، نو تاسو ته ښه پته ده سنو فال هم دی. نو سنو فال دپاره چې دی نو دا تلې ده، نو هغې نه مخکې د دې یو اډیو هم لیک شوې وه. نو هلته کې دې ډیمانډ هم کړی و زه به ایډوانس تاسو نه به 1.5 لک روپۍ به اخلم. نو هماغه 1.5 لک روپو دپاره چې دی نو دا سنو فال کتلو دپاره هم تلې ده او هلته کې چې دی نو د دې دپاره کمرې بوک شوي. نو خبره دوستانو داسې ده، یوه خوا د دی چې دی نو په پاکستان کې یو بله چې دی نو په دوبۍ کې وي، نو د دی ډېر ښه بزنس دی، ښه کاروبار دی. نو دی بس چې چېرته کې پیسه ورته میلاویږي دی هلته کې خپل ځان رسوي. نو پیسه چې کوم ځای کې ورته زیات میلاویږي د دی کوشش دا وي چې موږ هلته کې اول خپل ځان ورسوو. نو دوبۍ ته تلي و، دوبۍ نه پاکستان ته راغلي، اوس بیا به دوباره به دوبۍ ته ځي. نو زه حیران یم، دا وګوره دا خلک چې کوم خلک دی له پیسې ورکوي نو هغې کې لږ شانتې احساس نشته چې لږ سوچ وکړي چې دا کم خلکو له پیسې ورکوي. آیا دا چې کوم پیسې موږ ورکوو دا ښه ځای دی او که بد ځای دی؟ نو دا سوچ کول پکار دی هغه خلکو ته چې څوک ورله پیسې ورکوي او هغه میله بیله داسې خلکو دپاره. نو دوستانو، زما دا میسج دا پیغام هم ولې خپل دوستانو سره شیر کوم. که ویډیو کې باندې څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر زه تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. دا خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.